آسټرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه او د چیمپئنز ټرافي کیسه کوم ځای ته روانه ده. په همدې ویډیو کې په دې دواړو موضوعاتو باندې خبرې کوو، خو تر ټولو مخکې د آسټرالیا او پاکستان ترمنځ لومړۍ نړیواله شلوریزه لوبه ترسره شوله چې آسټرالیا پکې بریا خپله کړه. دغه لوبه چې د باران له امله ځنډېدلې وه، وروسته دواړو لوبډلو ته 2 اوورونه ورکړل شو، پاکستان ته آسټرالیا ته چې دواړو اوورونه ولوبول. د لوبې په پیل کې پاکستان د لوبې ټاس وګټه او لومړی بالینګ غوره کړ چې آسټرالیا توپوهنه وکړه او په 2 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 93 منډو ستر هدف وټاکه. 93 منډې وکړلې او 94 منډو ستر هدف پاکستان ته وټاکه. پاکستان په جواب کې په ټاکلو 2 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 4 منډې وکړلې چې آسټرالیا وتوانېدله په 9 منډو باندې په لومړۍ نړیواله شلوریزه لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړي. په دغه لوبه کې د آسټرالیا لپاره تر ټولو زیاتې منډې چې د ګلین میکسویل وکړلې چې په 19 بالونو باندې 43 منډې ترلاسه کړې، 3 شپږیزې او 15 څلوریزې ووهلې. همداراز مارک سټیونز چې دی هغه په 2 بالونو باندې 21 ناسوځېدلې منډې وکړلې. د پاکستان لخوا نه عباس افریدي بیا د ټولو زیاتې 2 وکټې واخیستلې. خو د پاکستان لخوا نه چې دی په بیټینګ کې یوازې عباس افریدي ته ټولو زیاتې منډې وکړلې. هغه په 10 بالونو باندې 20 ناسوځېدلې منډې وکړلې. له هغې پرته بل کوم لوبغاړي چې دی ډېرې منډې ونه کړلې. ساجده فرحان 8 منډې وکړلې، محمد رضوان 0، بابر اعظم 3، عثمان خان 4، سلمان آغا 4 او عرفان خان هم په 0 باندې وسوځېده. ټول ډال 4 منډې، 9 لوبغاړي اوټ او په 9 بالونو منډو باندې لوبه وبایلله. د آسټرالیا لخوا نه چې دی نیتن ایلس او زاویر په نوم باندې 3 وکټې واخیستې. دا د 3 نړیوالو شلوریزو لوبو لومړۍ لوبه وه چې د باران له امله لوبه هم ځنډېدلې وه او بیا یوازې د 2 اوورونو لوبه ترسره شوله او آسټرالیا پکې بریا خپله کړله. د دې نه علاوه په پاکستان کې د راروان کال د چیمپئنز ټرافي خبره ده چې مهالویش یې ځنډېدلی دی. کوم دغه سیالیو په اړه چې کوم پروګرام په لاهور کې کېده پاکستان کې، هغه هم اوسه پورې نامعلومه دی. اوس مسله نه ده معلومه چې څه به کېږي د چیمپئنز ټرافي په اړه، ځکه د هند کرکټ بورډ چې دی هغه په واضحه توګه باندې ICC ته ویل دي چې دوی پاکستان ته نه ځي. زمونږ لوبې چې دی په کومې چیمپئنز ټرافي کې هغه په بل کوم هېواد کې ترسره شي. پاکستان بیا بل خوا چې دی هغوی هم ICC ته ویل دي چې دوی هایبرډ ماډل نه مني، یعنی داسې کوم ماډل نه مني چې ځینې لوبې په پاکستان کې وشي، ځینې په پاکستان کې نه بهر په سریلانکا کې یا په اماراتو کې یا په بل ځای کې ترسره شي. لکه څنګه چې 2023 کال آسیا جام کې شوی وي چې د نورو لوبډلو لوبې په پاکستان کې شوي، یوازې د هند لوبې په سریلانکا کې شوی وي. دغسې ماډل کوم چې دی هغه پاکستان نه مني. هغه وایي چې ټولې لوبې به په هند کې په پاکستان کې کېږي او که ټولې لوبې نه کېږي موږ د دغه نه بایکاټ کوو، د چیمپئنز ټرافي نه بایکاټ کوو. نو که د چیمپئنز ټرافي نه پاکستان بایکاټ کوي، بیا به چېرته چیمپئنز ټرافي کېږي او د پاکستان پر ځای به پکې کومه بله لوبډله شاملېږي. دا هم یو د بحث وړ موضوع ده. ځینې رسنیو دا خبر هم ورکړی دی چې سویلي افریقا، ساوت افریقا هم د چیمپئنز ټرافي کوربهتوب ته غاړه ټکولې ده چې که پاکستان له چیمپئنز ټرافي نه بایکاټ کوي نو دوی کولی شي چې د چیمپئنز ټرافي کوربهتوب وکړي او دغه سیالۍ هلته ترسره شي. همداراز دا نظر هم دی چې په اماراتو کې چیمپئنز ټرافي لوبې ترسره شي که پاکستان بایکاټ کوي د دغه لوبو نه او برخه پکې نه اخلي، په هغه صورت کې چې ټولې لوبډلې پاکستان ته ورشي، که ورنشي او پاکستان بایکاټ وکړي نو دا یو خبر هم ده چې کېدای شي په اماراتو کې دغه لوبې وشي، د پاکستان پر ځای به بله لوبډله راځي. همداراز پاکستان خپله هم دا نظر لري چې که هند چېرته نه غواړي چې پاکستان ته راشي نو د هند پر ځای د یو بله لوبډله په چیمپئنز ټرافي کې شامله شي چې هغه پاکستان ته راشي او په پاکستان کې ولوبي. همداراز یو پاکستاني لیکوال بیا دا نظر هم وړاندې کړی دی، هغه خو اوس د چیمپئنز ټرافي لپاره ممکن نه دی په آینده کې دی چې داسې یو ګراوند دې جوړ شي، داسې یو لوبغالی دې جوړ شي د هند او د پاکستان په بارډر باندې
چې په بارډر باندې دغه لوبغالی جوړ وي، نیم لوبغالی د پاکستان په برخه کې وي، نیم د هند په برخه کې وي. او په دغه ځای کې د پاکستان او د هند لوبې ترسره کېږي، ځکه هندۍ لوبډله په هند کې وي، پاکستاني لوبډله په پاکستان کې وي. په منځ کې به چې دی په بارډر باندې دا لوبغالی وي، نو دوی به خپل هیواد کې، دا به خپل هیواد کې دواړه به ګډه لوبه کوي. نو دغه یو نظر یې وړاندې کړی دی چې په دې سره به د پاکستان او د هند د لوبو ترمنځ دا مسله حل شي. خو دا خو ممکن نه ښکاره کېږي. اوس خبره دا ده چې چیمپینز ټرافي کې یو نظر دا هم دی که چېرته د هند او د پاکستان دغه لانجې همداسې روانې وي، نو ښایي آی سی سی د چیمپینز ټرافي دغه لوبې وځنډوي. خو په کار خو نه ده چې دغه لوبې وځنډېږي، ځکه افغانستان په لومړي ځل باندې په چیمپینز ټرافي کې ګډون کوي او ډېر وخت وروسته چیمپینز ټرافي ترسره کېږي. نو په کار دی چې په خپل وخت باندې ترسره شي، که په پاکستان کې کېږي، که په سریلنکا کې کېږي، که په اماراتو کې کېږي، که په ساوت افریقا کې کېږي، موږ ته د هغې مسله نشته دی، که پکې هند لوبېږي، که پکې پاکستان لوبېږي، که پکې کوم بله لوبډله لوبېږي. خو نورې ټولې قوي لوبډلې دي، غوره لوبډلې دي، او په کار دی چې دا سیالۍ ترسره شي په خپل وخت باندې. د را روان کال په 2مه میاشت کې دغه سیالۍ ترسره کېږي. اوسه پورې خو واضحه خبره ده پاکستان یې کوربتوب په غاړه لري، لا تر اوسه پورې بل معلومات نشته. دغه کمې خبرې چې ما وکړلې په دې ټولو کې احتمالي هر څه کېدلی شي. ښایي پاکستان یې برخه نه وي، ښایي هند یې برخه نه وي، ښایي هایبرډ ماډل کې ترسره شي، یعنې ځینې لوبې پاکستان کې وشي، ځینې سریلنکا یا اماراتو کې وشي، یا ټول دغه چې کوم دی چیمپینز ټرافي چې دی ټوله په اماراتو کې وشي، یا په سریلنکا کې وشي، یا په سویل افریقا کې وشي. نو دې ټولو خبرو اوسه پورې لا معلومات نشته. دغه ټول هغه نظریات دي چې په سوشل میډیا کې او په رسنیو کې ښکته پورته کېږي. را روانو ورځو کې معلومات وشي چې د چیمپینز ټرافي په اړه باندې آی سی سی ته پرېکړه کوي چې څه چل وشي، نو هغې ته به په تمه پاتې شو. په دې ویډیو کې همدومره. تر بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.